بسم الله الرحمن الرحیم. پیس لینک باندې خبره کو. ګوري مثلا دا د ډیلیټوم راغلم دې ځای ته دې باندې څه فارمیټ اپلای کوم، بولډ مې کړ، کلر مې ورته چینج کړ، سایز مې ورته زیات کړ، انډرلاین مې کړ او سټایل مې ورته ورکړ. اوس مې دې نه کاپي واخیست. صحیح شو. په دې ځای کې پیس کوم خو د لینک په شکل پیس از ا لینک دا څنګه کا راته راکړه فارمیټډ کې راکړه. صحیح شو. ډاکومنټ لوګ وګورئ هماغه سټایل دی که نه. اوس ما سره کیپ سورس فارمیټنګ دی، ما ډیسیژن فارمیټنګ که واخلم نو یوازې څنګه کوي هماغه لیکل راکوي او د دغلته چې کوم فارمیټ دی بیا دې سره څنګه کوي. بل داسې دی په همدې ځای کې کیپ ټکس اونلی یوازې ټکس راته راکړه نو تش ټکس راته راکړي شو. یوازې ټکس راکړي نه فارمیټ راکړي نه خو نه بد که تصویران پکې تصویران نور راته نه راکړي. سیټ ډیفالټ پیسټ د ډیفالټ که نو ډیفالټ کې ګورئ چې تاسو سره هم غواړئ پیسټینګ دا بیا په خپل هغه کې وایو اډوانس کې وایو چې کیپ سورس فارمیټینګ دی دغلته سیټینګ ته ځي. خلاصه په دغه سیټینګ کې اوس موږ کار نه کوو ځکه دا بیا موږ انشاءالله خپله ورډ آپشن ته چې کله ورسېدلو دلته ورډ آپشن ته راځو. ورډ آپشن کې اډوانس ده، اډوانس ته بیا دې ځای کې په خپله په دې خبره کوو. اوس دغه درې مرحلې ته زده کړه چې یو دا دی ګورئ په فارمیټ کې بیرته غواړم، پښیمانه شم فارمیټ کې غواړم، ضرورت نشته چې بیا واخلئ بیا پیسټ کړئ. نه کیپ سورس فارمیټینګ ته راشه کلیک وکړو دا د فارمیټینګ کې یعنې پیسټ دې کړو خو بیا هم تغییرولی شي. پیسټ دې کړ خو پیسټ نه وروسته بیا هم دغه کولی شي دا فیصله کولی شي چې یار اوس یې فارمیټ کې غواړم نه یې غواړم. او که داسې ساده پیسټ دې واخیسته ته راشه ګورې دا هلته بېرته ساده پیسټ کومه نو پیسټ سپیشل ته راغلم پیسټ ساده مې پیسټ کړ دا اوس هماغه اخلي بیا ځان سره پیسټ ځلین پیسټ سپیشل پیسټ انفارمیټډ اوکې انفارمیټډ راغی. صحیح شو. دا سور کلر کې ځکه راغی چې دې لاین سره یو ځای و. نو اوس وګورئ زه اوس پښیمانه یم زه دا فارمیټډ کې باید راسي څه نشته ته چې دا فارمیټډ کې راولې دا ډیلیټ کړه. صحیح شو. او بیا راشه پیسټ پیسټ سپیشل دا خو مې نه دی ویلی. فارمیټ پینټر باندې خبره کوو. ګورې کله کله داسې کېږي چې ته لیکل وکړې مثلا دا لیکل دی سمه ده. په دې لیکلو کې د لومړی پاراګراف څنګه کړ جوړ دی کړ دا د بولډ ایټالیک دی کړ سایز دې ورته زیات کړ یا مثلا سایز دې کم کړ کلر دې ته چینج کړ همدارنګه راغلی دا سټایل دې ورته ورکړ. صحیح شو. او جسټیفای دې کړ دا یو بیا وایو په خپل ځای کې نه. نو اوس زه غواړم چې دغه پاتې دغه لیکل دی یا دغه لاندې دغه لیکل دی د پورته لیکلو په شان شي. د دې لپاره خو زما څه په یاد دی چې دې ته مې سایز فونه ورکړی و دا څنګه و. نو د دې نه ښه طریقه دا ده چې ته راشې په دې لیکلو باندې کلیک کړي هر ځای کې چې کلیک کړې مهمه ده. راشې دلته څنګه کوم ځای ته فارمیټ پینټر فارمیټ پینټر باندې چې کلیک کړو د دې دغه ډیزاین نه کاپي اخلي. ښه په کوم ځای اپلای کوې ګورې تا ته برس درکړي درته وایي هغسې فارمیټ دلته هم جوړ کړه خو څنګه به کوې سلیکشن ده دا مې سلیکټ کړ نو څنګه شو هماغه شان شو که نه شو. ګورې لیکل فرق لري. ګورې داسې فکر ونه کوې ګورې دلته لیکلي آن د انزرټ ټیب او دلته لیکل ټو چینج دا داسې. صحیح شو. پوه شئ یعنې فارمیټ نه کاپي اخلي. اوس که زه راشم دې ځای باندې کلیک وکړم او فارمیټ پینټر ته راشم او دا ځای پکې راایسار کړم نو اوس به څه وشي ګورې چې کوم ځای کې ودرېدلې هماغه ځای نه کاپي راخلي. که دې ځای کې د پوینټر کرسر ودرول او دې ځای نه کاپي راخلي که دې ځای کې درول دې ځای نه کاپي ته به دلته ودرېږې. صحیح شو. ځای سلیکټ یا ودرېږم داسې کنټرول شفټ سی فارمیټ نه کاپي اخلي. کنټرول سی ساده کاپي ده ټکس نه کاپي اخلي که نه. کنټرول شفټ سی سره د کاپي واخیستله ځای به لومړی سلیکټ کړي او بیا به ورته چې کنټرول شفټ کنټرول وي د پیسټ شارټکټ شو کنټرول شفټ وي د فارمیټ پینټر شارټکټ. صحیح شو. پوه شوئ. نو دا موږ سره فارمیټ پینټر نه وروسته څه وایو بولډ کمانډ وایو. ګورئ ورونه د دغه لیکلو سایز څونه دی د دې څونه دی کوم یو غټ ښکاري ولې ځکه بولډ شي. ګورې دغه حالت ته بولډ وایي چې مثلا تاسو یو مهم ځای وي کولی شي په لیکلو کې هغه ځای چې خلکو پام ورته راواړوئ چې دغه ځای دقیق وګوره نو هغه په لیکلو کې بولډ دا دی بولډ شو. اوس طبعا چې ته لیکل لولې یو ځای پکې داسې روښانه وي نو ته به هغې ته توجه نه کوې یا مثلا ټول بولډ کې نو ټول بولډ کې خو حقیقت کې بولډ چې دی د دې لپاره استعمالېږي چې په لیکلو کې یو چا توجه ځان ته څنګه کړي چې دغه ځای ته جذب کړي مشخص دی. او بل دا دی چې عنوانونه اکثریت خلک څنګه کوي بولډ کوي نو دې ته بولډ ویلی شي. دا داسې مثال لري لکه یو ځل چې لیکل کړي په قلم باندې دویم ځل بیا څنګه کوي تازه کوي
هماغه سایز دی خو چې تاسو کې نسبتا د نور نه څنګه کې روښانه ښکاري. نو دې ته ویل شي بولډ. شارټ کټ به څه وي؟ کنټرول بی. کنټرول بی. ګورې دا شارټ کټ بعضې څنګه وي دغه د نوم لومړي توري نه جوړ شوي. بل موږ سره ایټالیک ده. ایټالیک څه ته وایي؟ مایل خط ته ویلی شي. لیکل کې بعضې خلک ګوري داسې ریبه غوندې خط کې د انګلیش مایل یو طرف ته څنګه وي داسې، نو دې ته ایټالیک وایي. دا ووهه دا د لیکل څنګه شو؟ ایټالیک شو. په رسمي لیکلو کې د ایټالیک ځای څه ده؟ تاسو پوهېږئ چې کله مونوګراف لیکئ په مونوګراف کې د یو بل چا خبرې در راواخیستلې چې دغه خبرې پلانکي سړي په دغه کتاب نه مې راغیستې دا خبرې کړې. نو ته اوس هلته چې ستا خپله کوم موضوع ده چې ته خپله څه لیکې هغه او د بل چا وینا دا باید د ټیکس له اړخه څنګه کې فرق ورکړي ورته. خپل لیکل د په عادي شکل کې کوي. که مثلا دغه د یو کتاب نه د یو چا خبرې راغیستې وي نو دا به څنګه کې ایټالیک کوي چې دا پته ولګي چې دغه وینا زما نه دي. رسمي داسې استعمالېږي. تاسو د سټایل لپاره استعمال سمه ده. ښه د دې شارټ کټ به څه وي؟ کنټرول آی. د دې څنګه دی شارټ کټ؟ ګورئ فرق یې وینئ تاسو. د دې ته کنټرول آی سره ایټالیک کېږي بیا یې ووهئ ایټالیک نه څنګه کېږي. بل موږ سره انډرلاین دی. معلومه خبر ده انډرلاین یعنې لاندې ته کرښه. نو انډرلاین دلته راواخله په دې کلیک وکړو نو تا ته به د لیکلو لاندې کرښه درکړي. صحیح شو؟ لیکلو لاندې به کرښه. عنوانونو کې خلک څنګه کوي؟ اکثریت استعمال نو دغه کرښه بیا مختلف ډولونه لري. کومه سي کرښه غواړئ دې ځای کې کلیک وکړو داسې ډبل سنګل داسې ډاټ ډاټس خطونه غوندې داسې چې هر یو د خوښ شو. زما دا خوښ شو. رنګ مې ورته نه دی خوښ نو تور رنګ زما نه خوښېږي. د مثال په ډول نو ته به راشې انډرلاین کلر ته ګرین ورته واخله دا دی رنګ هم چینج کولی شي. سمه ده. ورپسې لرو سټریک تھرو. سټریک تھرو معنا له پاسه کرښه د لیکلو له پاس نه کرښه. مثلا دغه ځای چې بولډ شوی دی دا سټریک تھرو کومه دا مې سلیکټ کړو. صحیح شو. راغلم کوم ځای ته سټریک تھرو ته په دې مې کلیک وکړو دا د لیکلو له پاسه کرښه. د دې استعمال به کوم ځای کې دې پسې وایو سبسکرپټ سوپرسکرپټ. سبسکرپټ څه ته وایي؟ قاعدې ته. سوپرسکرپټ توان ته. ګورئ وروڼو زه لیکم دوه په توان دی دوه. صحیح دي؟ دا څه دي ورسره؟ اوس دا دوه توان ته جیږم دا دوه به ترې سلیکټ کړي او سوپرسکرپټ باندې به کلیک وکړئ نو دوه به توان ته جیږي. اوس صحیح شو دوه په توان دی. مثلا اوس که زه نور توان کې عدد نه لیکم جمع نو اوس هم که وګورئ ما سره څنګه دي توان کې دی. نو ولې ځکه دلته ما سره توان چې دی اوس انتخاب دی. دې باندې بیا کلیک وکړو چې ختم شي. اوس ولیکه جمع سو مثلا بل څه لیکم ا په قاعده دی دوه. ا قاعده دی دوه. صحیح دی. دا څنګه لوستل کېږي؟ ا دوه. نو ته به راشې دلته سبسکرپټ باندې به کلیک وکړې نو تر څو چې دا څنګه شي لاندې قاعدې ته کښته شي. اوس شو ا په قاعده دی دوه. نو توان او قاعده په دغه شکل تاسو کولی شئ دې نه استفاده وکړئ. دې نه وړاندې لرو چینج کیس. چینج کیس څه ته وایي؟ لري ګورئ شارټ کټ د دې دا دی دوه کنټرول شفت پلس به ووهئ قاعدې ته به جګ شي. کنټرول شفت پلس کنټرول مساوي به ووهئ څنګه به شي؟ توان قاعده. ګورئ دا پلس او مساوي دا په څه کې دی؟ دا په یو بټن کې ده. نو څنګه لیکي؟ کنټرول شفت پلس او کنټرول از ایکول ټو یا ساتي همداسې نارملي چې موږ دغه بټن وهو دا مساوي لیکي. صحیح شو. شفت چې کله ونیسي بیا پلس لیکي. نو ځکه په توان کې چې کله یو عدد توان ته جګو که نه توان ته کنټرول شفت پلس وایو یعنې شفت مې چې ونیو دلته به دا جمع دي که نه. نو دا د کنټرول شارټ کټ همداسې دی کنټرول پلس شفت پلس صحیح شو. او همداسې کنټرول از ایکول ټو سره قاعدې ته کښته کېږي. زده مو که عملا یې درته وښیم. ګورئ او اس کي کې تاسو وګورئ دې ځای کې اوس کوم یو فعال دی؟ مساوي که پلس؟ مساوي. ګورئ کنټرول شفت چې زه ونیسم کوم یو فعال شو؟ وینئ دا جمع چې دی روښانه شي. وینئ تاسو نو اوس ځکه ورته چې کنټرول ورسره شفت ورسره چینج کیس باندې خبره کوو. ګورئ وروڼو چینج کیس څه ته ویلی شي؟ یو چا دا لیکل کړي دي سمه ده خو تا ته وایي داسې کار وکړه دغه لیکل زما واخله ټول غټو حروفو ته واړه. ټول غټو حروفو ته
خطه اوس څه کې دا لیکل پاکه به له سره لیکنه همداسې ده که زده دې نه وي خو همداسې به کوئ او که زده دې وي نو کنټرول ای سره به ټول لیکل سلیکټ کړي چینج کیس ته به راشي اپر کیس به واخلي لیکل به ټول څنګه شي غټه تورې ته نو تاسو زده کړه چې په چینج کیس کې مونږ دغه حروفو هغه سره چې سایز کم هغه چینج کولی شو یا سنټنس کیس دی موږ سره یو لوور کیس دی اپر کیس دی کیپیټلایز ایچ ورډ کیس دی ټاگل کیس دی سنټنس کیس همیش لپاره جمله د جملې په سر کې لومړی تورې باید څنګه ولیکو غټ ولیکو نو دې ته ویلی شي سنټنس کیس ګوري دلته جمله شروع شوې د آن او غټ دی دلته ګوري ډاټ نقطه ایښودل شوې ده په دې ځای کې وای بیا څنګه دی غټ دی په دې ځای کې بیا نقطه ایښودل شوې جمله نوي شروع کېږي نو ټي پکې څنګه دی غټ دی نو دې ته ویلی شي سنټنس کیس بل موږ سره کم کیس دی لوور کیس دی نو بس هر چیرته چې هغه غټ توري وي ټول تبدیل کړه څنګه ته وړو ته یعنې ټول به تا ته واړه توري ښیي نو دې ته لوور کیس ویلی شي اپر کیس خو مې وویله چې ټول لوی تورو ته څنګه که تبدیل کړه کیپیټلایز ایچ ورډ کیس د هر لغت د هرې کلمې لومړی توری د څنګه وي غټ وي ګورې آن د انزرټ او پکې غټ دی ټي پکې غټ دی سمه ده